السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د عربي ژبې زده کړه او زموږ په یوټیوب چینل باندې څلورم درس دی. لومړنی څپرکی کې د التحیة والتعارف تر عنوان لاندې. دوستانو په ننني درس کې مفردات اضافي لغاتونه اخلو، نو دا هیله ده چې تر سره نوټ کړئ او ځان سره تکرار هم کړئ چې ستاسې په ژوند کې پکارېږي. نو راځو دوستانو نن د یو څخه تر 5 پورې حساب زده کوو. 1 2 3 4 5. 1 یو ته وایي، 2 دوو ته، 3 دریو ته، 4 څلورو ته او 5 پنځو ته ویل کېږي. نو دلته ګرانو دوستانو تمرین دی صل الف صل بین العدد والصور المناسب. نو دا به تاسې حل کوئ. دا دلته راځي، دا دلته راځي او تر څنګ یې دغه 3 دلته راځي. نو هیله ده چې دا تاسې ځان سره حل کوئ. دویم تدریب کې راځي رتب الاعداد 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. دوستانو په دغه کتاب کې د الاستماع په نوم یا د اورېدنې ځینې درسونه هم شته دی، خو اوس فی الحال آنلاین په شکل باندې دا ناشونې ده چې موږ تاسې ته دغه تدریبات هم حل کړو. خو مهم دا ده چې تاسې دغه کوم حوارونه چې کوم دي او کوم مفردات دي دا د ځانه سره ولولئ. راځو دلته التراکیب النحویه په نوم عنوان دی. التدریب الاول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. باید تاسې دوه ملګري د یو بل څخه پوښتنه وکړئ څه ډول چې مثال کې دي. دلته تاسې وینئ هل أنت باکستاني؟ نعم أنا باکستاني. هل أنت باکستانية؟ نعم أنا باکستانية. نارینه او ښځینهو لپاره مطلب که تاسې له یو چا څخه پوښتنه کوئ هل أنت من ترکیه؟ هل أنت تركي؟ نعم أنا تركية. هل أنت تركية؟ نعم أنا تركية. هل أنت مصري؟ نعم أنا مصري. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. هل أنت سوري؟ نعم أنا سوري. هل أنت من سوريا؟ نعم أنا سورية. نو دغه تمرینو چې موږ تاسې حل کو. دلته وایي هات جملا کما فی المثال، وایي تاسې دغه ډول جملې جوړه کړئ د دغه لاندې تصویرونو لپاره. هذا أخي هو مدرس. نو زه دغه دویم وایم. هذه أختي هي مدرسة. هذا صديقي هو طبيب. هذه صديقة هي طبيبة. هذا أخي هو مهندس. هذه أختي هي مهندسة. دلته بل تمرین دی ګرانو دوستانو. که یو تاسې له چا څخه پوښتنه کوئ چې تاسې د کوم ځای یاستئ، نو په دې شکل باندې به تاسې کوئ. که په نارینه نو دلته تاسې ګورئ دا پاکستان نقشه یې ورکړې ده، پاکستانی دی. نو دلته ترې پوښتنه کوي من أين أنت؟ ته د کوم ځای؟ انا من پاکستان، زه د پاکستان یم. دلته ښځینه ده، نو دلته باید موږ استعمال کړو من أين أنت، ته د کوم ځای یې؟ أنا من تركيا، زه د ترکیې یم. من أين أنت؟ دا ګورئ هو سوريا، هي مصر، أنت باکستانیه. نو دلته به ګرانو دوستانو تاسې دغې ته پام کوئ. هو او هي ته نور په همغه شکل باندې ځوابیږي. دلته مثالونه دي. که تاسې څخه څوک پوښتنه وکړي چې ستاسې نوم څه دی؟ اسمي خالد، اسمي خليل، اسمي خديجة،
اسمي محمد. اسمي فاطمة. پنځم تمرین دی، دغه د ګرانو دوستانو د تیرو درسونو یو ډول تکرار دی، باید دا ویډیو در سره تر پایه وګورئ. دلته تاسې مثال وینئ: و انا ترکی انا من ترکیه، انا سوریه انا من سوریا، انا مصریه انا من مصر، انا باکستانی انا من باکستان، انا ترکیه انا من ترکیه. دوستانو دلته وای انا طالب، زده کوونکی یم، انا مدرس، زه ښوونکی یم، انت طبیب، ته ډاکټر یې، هو مصری، انت ترکیه، انت سوریه. نو دا تاسې کولی شئ چې په مختلفو شکلونو باندې دا استعمال کړئ. من این انت، ته د کوم ځای یې؟ من این انتی. نو هو هي د نارینه او ښځینه لپاره استعمالیږي. هل چې دی دا پوښتنه ده، علامت الاستفهام یې دلته ورکړی دی. هل انت باکستانی، هل انت ترکی، هل انت مصری، هل انت سوری، هل انت باکستانیه، هل انت ترکیه، هل انت مصریه، هل انت سوریه. دا د نارینه او دا د ښځینه لپاره. هذا أخي، هذا صديقي. ښځینه لپاره هذه أختي، هذه صديقتي. أنا طالب، أنا مدرس، أنت طبيبة، هي مصرية، هي تركية، هي سورية. أنا من باكستان، أنت من تركيا، هو من مصر، هي من سوريا. دا د دې پوښتنې ځواب دی. نعم انا باکستانی، انا ترکی، انا مصری، انا سوری. د ښځینو لپاره انا باکستانی، انا ترکی، انا مصری، انا سوری. اسمي خالد، اسمي خولة، اسمي خلیل، اسمي خدیجتو. ګرانو دوستانو دا د فهم المسموع اړوند درسونه دي، دا نو په آنلاین بڼه باندې نه تدریسیږي. له دې څخه به تیر شو. ګرانو دوستانو نن ورځ درس همدلته پای ته ورسېدو. تر 14مې صفحې پورې موږ درس واغوستو انشاءالله. راتلونکو درسونو لپاره زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.